دا پاکستانیان خدای پیژندلی که خاور زمولی دا او مورم نراشی پا قبر می متیازی ہو گئی پا دے پاکستان چرتا چه دا بے ضمیر و بے غیرت قوم تاسو گوری دے خلق سال جوڑ کرے هر یو ځان له یو د مور میړه پیدا کړی دی او ځان سره یې ګرځي هر یو چې ګوري یو منداڼو یې رانیولی دغې ته نه ګوري چې هلکه دا خر دی ټټو دی سړی دی غوی دی چېرته د سړي زوی دی بني آدم دی خو بس منداڼو یې مخکې کړی دی او صاحب یو غویمت بېګاره ته چا ووې دلته یو کلي کې وې نهه کسه ولاړ او نهو واړو سره صاحبه دا د خوشاټرې زامن ملګري نو ډېر ښه خدای پیژندلی یې انشاءالله ښه ورځ به ته ګورې ډېر ښه کار دی مبارک هم شه خدای پیژندلی چې دا قوم دی د سپورونه دي اډوکې وراچوه خپلو کې به په جنګ شي ته به خلاص اډوکې در اچولی دی بس تاسو پې مختلف خر چې مردار شي او سپي پې اختی پیمانې وی نږدې به هغه سپوله ورشي چېرته دې کلو کې اوسېږئ که نه اوسېږئ پټو کې چې چرته خر مردار پروتي او سپي پې خبر شي او دا سپي والا راشي دې خر له به ته نږدې ورشي یا دې سپوله مردار خر یې درته راوغورځولو تاسو یې پې د سپو غوندې په جنګ کړي یې اوس نتیجه ګوره چې څه به ترې جوړېږي عزیزانو خدای چې څه کوي مونږ سره ښه کوي مونږ نه اهله یو خو ډېر ښه دي دا خلک خدای پاک دې نور په قهر عظیم گرفتار بله ورځ بیا دماکه وشوه اندر شهر کې وشوه هله یو سړی ونیو یوې ونیو چې ونیوه چا په خونه ومنډه هم څه کړو تاسو خدای هلاک که چې هلاک شي خو چې ومنیو چوکیاتګار کې اعلان وکړي او راویې باسئ او د دې قوم په مخ کې دې سر قلم کوي چې ومنې څه پولیس به د هغې انټاروګیشن کوي ما ته معلوم دي د پولیس انټاروګیشنونه پولیس د لاسه خو د دې ملک بیړه تباه ده پولیس به انټاروګیشن کوي ونیوه خو راویې باسئ که نو پردي بچي کباب کړه پردي ماشومان یې مړه کړه او سړی ونیوه هغه به انټاروګیشن کوي پوښتنې به ترې څوک کوي ډډ کا ګوا ډډو تاسو خیال راغی د قوم بچي حلالېږي او کباب کېږي لګیا دي ټول پاکستان کې تاسو له شرم نه ګرځي بے حیاو پکار دا دی په هندوستان کې ریلو جنګېدو دوه ګاډي وجنګېده مخامخ سره د ریلوې وزیر استعفا ورکړه هلکه ولې وی زه نااهله یم زما د ریلوې ټیمینګ ولې خراب و چې دوه ګاډي سره خپلو کې وجنګېده زه نااهله یم هغه استعفا ورکړه دلته د قوم بچي تباه کېږي یو وزیر استعفا ورنه کړه یو وزیر په امریکا کې وګوره نائب صدران د سینټ د امریکې د سینټ ممبران مسقال زړې عمره ملک اخوا دې خوشي لوی سینیټر استعفا ورکړي چې دا زما د نااهلی وجه وه په چین کې الکانو تصادم وکړو لوی وزیر استعفا ورکړه چې دا زما د نااهلی وجه وه نن د قوم بچي کباب شو په پاکستان کې یو وزیر استعفا ورنه کړه یو حکمران استعفا ورنه کړه هغه حکومت اعلان کړی دی چې بلدیاتي الیکشن وکړي نو دا تاسو سال جوړ کړی دی نو پیژندلي یې که نه انګان لچګانې راغونډ کړي او صاحب روان یې په لاره باندې لاسونه پکې جیتے گئے جیتے گئے جیتے گئے د خرې زویه خو غلی روان اوسه که کور دې وران شه د بدلې و بچیه خو غلی زه که نه تاسو خلک یې تاسو هغه قوم نه یئ چې خوټ کېدلې وریجې در باندې وخوري او ټرک ته مخېږئ چې د واده پسې الا الا کوئ په سړک تاسو څه جوړ کړي سار یو لاری تېرېده یو سورني والی پاس لاری ته خېجولو هغه پاس سورنی هغه ګولو او دا سارې پې چیمس کلي وي که نه وي په جنج روانو هغې ورته صاحب سورني ته ګډېده چا خلک لرې ورک شي مال خدای مخ وه بېګارانه اسپتال کې چا تپوس وکړو ما ته ویل یاره جي مونځ چې سړی نه کوي جنازه یې کېږي مال چې مونځ کوي نه یې کېږي چې مونځ نه کوي یا پرېږده چې دا مونځونه ډېر کوي د دغو نه کوي نن لوی ګن په ملک کې مه واچولی چې دا ډېر مونځونه کوي ګوره سوال یې جوړ نو عزیزانو خدای ته ګورئ مونږ خو د خدای په قهر اخته یو څه کوي
مذهبی دنیا بالکل په ملک تباہ شو. پیسو زمونږ ایمان لوټ کو، مونږ یې غرق کو، هر شی باندې ګوته کېږي. زمونږ انجام بڅي، زمونږ نتیجه بڅي. آسمانی افت، د آخرت تباہی، د دنیا رسوایی، دا به زمونږ انجام. مونږ به په شرمونو شرمیږو. خدای پې پوهیږي چې دا ملک 200 کاله پیرنګي لاندې راغلی و. اوس خدای پوهیږي چې د دې نااهله حکمرانانو د لاسه به دا ملک بیا چا لاندې راځي. هندو لاندې به راځي، کمیونست ملکونو لاندې به راځي، سوشلیست ملکونو لاندې به راځي. دا ملک به بیا چا لاندې. مونږ کې اهلیت نشته. که مونږ اهل وې زمونږ به دا حال دی. ته ورشه الیکشن خو په دې نورو ملکونو کې کېږي، الیکشن خو په یورپ ممالکو کې کېږي، الیکشن خو امریکا کې کېږي، دنیا کې الیکشن کېږي. هلته دا دی. مونږه د خدای په قهر اخته یو. څه زمونږ کمزوری دي، مونږ هم دوی سره خر د مالګې په غر کې پرېوتی و، نو مالګې وسوځولو. چاوې دا مالګه پلیته شو، دا خر پکې پرېوتی دی. یو بزرګ ولاړو، هغه وی آنکې در کان نمک رفت نمک شو. کم خر چې د مالګې په غر کې وغورځېدو، خرم مالګه شو. نو مونږ هم د دې پلیتو په ډنډ کې ورغورځېدلي یو. مونږ هم قرآن نه چې دی یو زیارت جوړ کړی دی، او چېرته مالدار سرمایهدار مړ شي یا بیمار شي، پې وی وایو چفرا چفي کو پې باندې، او خپل مفاد مد نظر کړي دي. نن ستا د بار یورپ ممالک، چین او روس او امریکا او برطانیه ایټمي ایجادات کوي، سپوږمۍ ته راکټې الوزي، مریخ ته راکټ الوزي، او ای جازونه جوړوي، ایټم بمونه جوړوي، هایډروجن بمونه جوړوي. دا د چا دماغو جوړ کړي دي او کنه اسمان نه را پریوتي؟ تاسو وایئ چا جوړ کړي؟ د چا دماغو جوړ. د امریکې او زمون په دې بدن کې څه فرق شته؟ سترګو کې، غوږونو کې، لاسونو کې، خپو کې، سر کې څه فرق شته؟ څنګه انسان چې هغه دی هغه سي زه یم، هغه ولې داسې دی او زه ولې داسې نه یم؟ دې ته سوچ وکړئ. نن ستا د کالجونو د یونیورسټو دنیا وګوره، په څه قهر ګرفتاره ده. څه حال یې جوړ کړی دی. دا سبق وایي، نه استاد ښایي او نه هلک زده کوي. که څه دننه پیریډ ولګي او بار راشي، جلوس دی او جلسه ده او پتراو دی او کاڼي دي او لوټي دي او ها دی او کو دی، هم تیر شي. ته به څه زده کوي؟ بېګا یو طالب راغلی و، دلته بیج لګېدلی و GTI. نو مال دا څه شی دی لکه GTI؟ دا جمعیت الطلبا. ورته مې نصیحت وکړو، مال بچیا واوره، که د طالبګیرۍ په زمانه کې د دماغ بل طرف ته متوجه کړو، نو د کلو اخون به در نه جوړ شي، مړی به لمبی او خیراتونو پسې به ګرځې، د عزت ژوند به درته نه نصیب کېږي. د سر ته دې وګوره. نن زمونږ طالبان په دې ارمان مړه شو چې دا ګیره به کله کله و، د انګریزۍ سر به کله جوړ، استری کړې جامې صاحب. زمونږ جماعت کې طالبان دي، هره ورځ زمونږ کور نه استری غواړي. لکه څه کې خانه دي خرابه شو جامې استری. نو بله ورځ مې ورته ویل، مال طالبه خاورې به مولا شي، په کتاب پروت یادوي شینکي خانونه. ته خدای تباه کا چې ته د طالبګیرۍ زمانه کې استری کړې جامې اچې، ستا هغه مور نشي مولا کېدی. او د طالبګیرۍ زمانه کې چې دی ته سرې خوروا پسې ګرځې او غوړې خوروا پسې ګرځې، ستا هغه پلار به مولا نشي. غوړې سڼې او استری کړې جامې او غوړ زیړه او روان به یو صاحبه دغه به هم په ځان کړي، هغه اوس دا ګند راوتی دی پرشناري کې داسې په ځان، ته به مولا شي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې د هر شي جنازه وتې ده، د هر شي. که د مونځګزارو د دیندارو د ایمان نه خبر شي، د اسلام نه به مړه تور شي، د اسلام نه به مړه تور شي. دا سبق مونږ دې قوم ته چرته ونه ښوده چې او بدبخت قومه. نن د دنیا ملکونه انګریز ولې جهاز جوړوي او تی ولې نشي جوړولی؟ انګریز ولې بحري بیړه جوړوي او تی ولې نشي جوړولی؟ ستا د تمامو کارخانو مشینری چې دا هغه د بار ملک ناراضي
دغه اوسپنې او دغه ایټمي ذرات خو هغه ملکونو کې دي او ستا ملکونو کې دي، تی ولې نشي جوړولی او هغوی یې ولې جوړولی شي؟ ولې تا څه تندروالی خو تا سره دا فکر نشته. عزیزانو تاسو نه دي لیدلي یا لیدلي یا نه لیدلي یا که لیدلي دي ورته خیال نه دی کړی، دا د ورسک ډیم چې جوړېدو د انګریزانو جوړول کومه طریقه چې د ډیم د پاره اختیار کړې وه، ستا د انجینیران او اکسیانان دا به د سربو میخو غوندې خټ پرسېدلې خېټه پرته وو او انګریزانو به ستا په دې دریاب کې دننه بورینګونه کول او په بورینګ کې به په خپله کوزېده او پکې به سیمټ او شګې اچول. ستا د ملک اکسیانان او انجینیران پرېږده چې ټیکهدارو سره لب جب وکړي او کمیشنو سوداګانې ورسره وکړي او د ټیکو فیصلې ورسره وکړي چې دا د 500 لکو ټیکه در کوم او 10 لکه به زمایي او 10 لکه به ته پې سخاوري ری ولګې او څه به بچ کې او څه به څه شي او څه به څه شي. ستا د ملک انجینیران دا کار کوي. د پردي ملک انجینیران راغلي او ستا دا ورسک ډیم چې جوړولی زه ورغلی وم ما یې تماشې کول. دا د توربېلې ډیم چې درته چا اچولی دی ستا د پاکستان هغه قر نیکه چې د قبر نه راوځي او کفن یې په سر نیولی د توربېلې غوندې ډیم به جوړ نه کړي، دا درته انګریزانو جوړ کړی. دا سیای چین چې نن ته وې چې دا د چین سړک مونږ جوړ کړی د چین سړک، دا سړک درته چینیانو جوړ کړی دی، ورشه تماشا یې وکړه چې په کوم رنګ یې جوړ کړی او څنګه یې بوتلی. ته سړک یې جوړې، ستا سړک یې خو نن جوړي سبا پکې دا سوري شي دا غارونه پکې شي. مونږ که الیکشن په ملک کې کول غواړو یا خو اسلامي انقلاب غواړو چې یو 2-3 کروڑه حلال کی چې دا باقی د سړی زامن شي، او یا د قومي اسمبلی الیکشنو کا چې د ملک نظام بدل شي. او قسم په خدای دی چې اوس زه د قومي الیکشن د الیکشن په حق کې نه، د صوبایي اسمبلی د الیکشن په حق کې نه، د بے ضمیره قوم د لاسه وای په ایمان خدای خبر پوهیږي په خبره کنه پوهیږي. دا نن چې دې قوم نا اهل را وړاندې کړي دي او بلدیاتو ته ودرولې دي، دا قوم به سبا د روټۍ او چایو د پاره نا اهل قومي اسمبلی ته نه را وړاندې کوي، کوي به کنه به کوي. او تاسو دا مورمړي پلارمړي به ورسره یې، مونږ به ورته دعا کوو ختم وکړو چې روټۍ را باندې وخوري به چې دعا وکړي چې خدای پاکي کامیاب کړي. دا نه چې دا خر دی په اسمبلی کې خبرم کولی شي کولی شي. هغه ورځ مې یو منبر ته وی مال په ایمان یې ووایه تا د هغه 10 سپارې قرآن ووایي چې هغه د خدای کلام دی چې ته کله نه د قومي اسمبلی ته تللی چېرته ستا یو تقریر کړی دی؟ وی چې نه خلا چې ضرورت نه ده پېښ شوی که نه نو زمونږ عزیزو وی ضرورت نه ده پېښ شوی. ما چې د میز ډبولو ضرورت خو پېښ شوی دی، خو چې چا څه ویلي دي تا ورته میز ډبولی، چا څه ویلي دي تا ورته میز ډبولی. دې صاحب 30-40 لاک روپۍ ولګوه، ملکان په 1000 روپۍ خرڅېږي، ته ممبر شو. ٹھیک شو دي دلته دې که ممبري وي صاحب اجره کې شنې تورې برابر کا او یو 100 ډنج کوپیان را پیدا کا، بس هاړ هوړ هاړ هوړ هاړ هوړ ها کو خلق به وایي چې هلکه دا خو جوړ چل دی. بس خزم پیدا کیږي، سړیم پیدا کیږي، بازار لګېدلی دی صاحب، هر شی پکې ملایي. په دې رامداس کې یو سړی هغه گاڑی کې به چرخای غوندې ګرځوله، قسمت پوړی به رایسته، هغه به لار یو سیس په 1 پیسه، چاکو رومال په 1 پیسه. نو مونږ ماشومانو مونږ به وایي چې هلکه چاکو رومال په پیسه ملېږي، نو مور نه به م پیسه راوړه او قسمت پوړی کې خو چې وروابم چول هغې کې به چاکو رومال راونه وته، چېرته خواږه ګولای به پکې راووته. ستا دا ملک دی. که دې ملک قوم کې غیرت وی او دوی کې ایمان وی چې د بلدیاتی الیکشن اعلان وشو به یک آواز به ټول قوم ویلی وی چې تو لعنت ستا په دې مخ او په دې الیکشن مونږ الیکشن نه کوو، بایکاټ وی د ټول ملک. خو هغې ته پته ده خو د موسی علیه السلام ته شیطان یو ورځ یې وویل چې جی ما هیڅ غلطي نه کړي او دا خلق زما نامه بدناموي چې دا د شیطان حرکت دی، ما هیڅ نه کړي. نو موسی علیه السلام ورته وویل چې یو ورځ ته راشه او ټوله ورځ به دلته ما سره ناست دی، بار به نه وځې
ګورو چې د خار کې څوک جګړه کوي کنه کوي. ټول ورځ موسی علیہ السلام سره شیطان تیر کړه، مازیګر شو، اس کیس را نغه چې پلانی ځای کې دماکا وشو. نو عرض داو چې موسی علیہ السلام خیال وکړو چې مازیګر شو یو کیس را نغه دا بوس کی. نو موسی علیہ السلام ته وی چې راځه کنه دا سه بار چکرو، او چې بار وتی دی موسی علیہ السلام مخ کې دیو، شیطان ورپسې دی. د وی الوی په دکان تیرې ده، چې په دکان تیرې ده غ شیطان د الوانه ګوته ګنده کړو په دیواله راخ هغه مچان کې ناس، چې مچان کې ناس تا مچان ولدا چمچوره کای راغه مچان خور د دکاندار یو پیشو ساتلې و هغه پاچم چوره کای ورټوب کو. دلته یو سړی راغله ځان الوا غستول سپه ور سره هغه سپی په پیشو ورټوب، چې په پیشو ورټوب کو پیشو زخمی کړه. ا دکاندار پاغه گاک راکې خوي چې ستاد سپی زما پیشو خرابه، دواړه په جنگ شو. شیطان وی موسی علیہ السلام ته چوغور جز تا سره ولاړې موداد و په جنگ شو، نو دې کې زما ګناه شته. موسی علیہ السلام مریان شو، چاریان شو. ما در تارس کړو کنه چې وحی څه ته وی؟ القاء وای ګناه القاء السریع. وحی په لغت کې وی القاء السریع، فورا پیغمبر ته پزړه کې القاء کېدل. فورا موسی علیہ السلام ته وحی رااله چې د شیطان ته وایا چې د دې جګړې بنیاد جای خو کتا د الوی ګوتا نو راخکله په دیوال باندې، نو غیله به مچان ولې راتله، غیله به چمچورای ولې راتله، غیله به پیشو ولې راتله، او بیا د گاک سپی به په پیشو ولې ورټوب کول. او بنیاد تاریخ نن ستا په پاکستان کې زیاوله ګوتا راخکله ده. تاسو خیال راغی؟ نو پیشو او سپو والای په جنگ کړی دي. ګوتا داغه ده په کدی قوم کې ضمیر وې، ایمان وې او غیرت وې پکې، نو قوم د قوم به اعلان کړي وې چې زموږ ملک ته ضرورت نشته د بلدیاتی انتخابات، هیڅ ضرورت نشته. محدثین لغوی معنی د وحی کئی القاء السریع، فوراً سړی ته القاء کېدل. یو معنا د وحی دادا چې پټه خبره چا سره کو. نو وحی گویا کې قران کریم چې په ذریعہ د وحی باندې راغله ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نو هغه طریقې ته قران کې وحی وای. ځکه چې ارشه په سنه سره طریقه باندې دنیا ته شرازي، نو داغه ارش خپل طریقې. قران کریم چې کومه طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله ده، نو هغه طریقې ته وحی وای. اوس دغه وحی لغوی معنا خدا وا چې کومه ما تاسو ته عرض کړه. اوس په اصطلاح کې دغه وحی بیا په درې قسمه ده. یو دا وحی فطری. وحی فطری دی ته وای چې د دې مخلوق فطرت قدرت دا سه القاء ورته په دماغ کې وکي چې هغه کار دی اخلي. بذات خود د انسان دماغ یا د مخلوقات او دماغ هیڅ شی نه دار چا سر او دماغ چې څه کار کوي، نو دغه دماغو کې القاء چې کوم دا د اسمان نکیږي او د خدای د طرف نه. مثلا تاسو د شاتو د مچای غبین کلیدلې، اوس د شاتو مچکای دومره غوندې شي د دې مچای په دې دماغو کې دا ماده چا چولې دا چې تلاړه شه یا په ونو کې یا په غرونو کې یو داسې جال جوړ کا. عزیزانو دا به تاسو ته پته نه، دا د شاتو مچکو کې هم یو مستقل عالم دی او مستقله دنیا ده. یو د دې بادشاہي عادت د عام شاتو مچونه لغون دی لوی وي. د هغه بادشاہ آرډر داوي چې د دې غبین نګیر چاپیر څوکیداران ولاړي. د هغه څوکیدارانو کار داوي چې کومه مچای چې بار لاړ شي او د ګلونو رس راوړي، نو اول هغه مچای چک چې اسنه چې دی مچای چرتا بجای د ګلونو د رس راوړو چرتا په ګنګای نه ناستا او بدبوئی نه وروړي. نو هغه څوکیداران چې دی دا مچای اول چک کی، نو هغه نرستو بیا غبین تپریدي چې اوس دنه نه لاړ شي. قران کریم کې سورۃ النحل مستقل صورت کې د شاتو د مچکو بیان دی،
او د دې د زندګۍ د نظام بیان. دا میګي دي چې تاسو یې ګورئ، میګي دې کې مستقله بادشاہي ده او مستقل نظام دی پکې، بادشاہ دی، پولیس دی، فوج دی، سزا او جزا ده، مستقل نظام دی. قرآن کریم کې د میګو مستقل بیان دی. کم صورت ورته وي؟ صورت نمل. نمل عربی کی میگی ته وایي. په دې صورت نمل کې مستقل بیان دی د میګو، او بیان داسې دی چې یو ورځ د سلیمان علیه السلام تخت په هوا روان، نو میګو بادشاہ آرډر وکړو چې فوراً ټول میګي سړو ته ننوځي. دا خبره هوا یوړه او د سلیمان علیه السلام په دې غوږ کې وکړه چې د میګو بادشاہ آرډر وکړو میګو ته چې تاسو سړو ته ننوځئ، دا تخت تیریږي چې پایمال نشي. سلیمان علیه السلام حکم وکړو چې دا تخت کېدی او د میګو بادشاہ راوغوښتو چې زه ظالم یم چې خلق پایمالوم چې تا آرډر وکړو. چې اوس د بادشاہانو دماغ ته وګورئ. الله اکبر. د میګو بادشاہ دی او داغه دماغ ته وګورئ، او د پاکستان د بادشاہانو دماغ ته وګورئ. عزیزانو نن ټول ملک د خدای په قهر عظیم دی وجه نه گرفتار دی چې قرآن کریم نمون سبق د ژوند نه دی اغستی. که د پاکستان بادشاہانو په دې 40 کاله کې سورت نمل او سورت نحل مطالعه کړی نو نن بستا د پاکستان نم داسې شی جوړ وی لکه چین دی، هندوستان دی، روس دی، امریکا دا. نن بتام اسمان سره خبرې کول. نن ستا د بار ملکونه د دنیا د آیټمو ایجادات چې کوي دا ټول سبق اغي د قرآن ناغسته، او ټول سبق د هغه فطری وحی ناغسته دی چې کما القا دوی ته په دماغ کې قدرت کړي. خدا بدبخت قوم په 40 کاله کې قرآن کریم ته نږدې نه دی راغلی. سبقونه ویلي دي، بی ایم اے، ایف اے، ڈبل ایم اے، ایل ایل بی دا ټک پت دای کړی دي، او په نوکرو باندې لګېدلی، سی ایس پی یا پی ایچ ڈی کړی دا، په نوکرو لګېدلی دي. به د ورځې په دفترو کې بسکټي خوري او مازیګر ماښام ښځې رواني کې هغه لوبۍ را لوبۍ. نور د دوی دماغ دغه ته اوزګار نه دی چې دوی څه فطري ایجادات وکړي یا د ملک د ترقۍ څه اسباب جوړ کړي. دغه ته زمونږ ملک اوزګار نه. اوس بیا لوبه جوړه ده صاحبه، کونسلران به پاس کیږي. ضیاءالحق او جنیجو په غبرګو سترګو وړاندې شي د ملک ته د الیکشن ډېر ضرورت چې دا ملک د خدای په قهر اخته دی. د دې ضرورت چواړیانو جمعدار کا جوړ شو نو څپې او کا جوړ نشو نو څپې. کوم الیکشن باندې چې د ملک دارو مدار دی هغې ته نږدې نه راځي. بیا داری صوبې وزیر اعلام چې دی د توتاګر کی غوندې ودرولی په ټي وي باندې، او یہ الیکشن بہت اچھے ماحول میں ہوگا، ہم نے پولیس فورس استعمال کریں گے، ہم ملیشیا اور بارڈر استعمال کریں گے، زنانہ الیکشن پولنگ سٹیشن پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. دې ملک ته دې ضرورت تاسو خیال راغی. نو عرض میں داو جی چې وحی فطری نه سبق زدکا چې د پیریانو د سلیمان تخت په هوا روان دی او د میګو بادشاہ حکم کوي چې ننوځئ سړو ته. د سلیمان تخت روان دی چې چرته پایمال نشي کېدی تخت. میګو بادشاہ راوغوښته ویل زه ظالم یم چې تا خپل قوم ته حکم وکړو چې سړو ته ننوځئ. اوس د بادشاہ دماغ ته ګوره. الله بادشاہي دماغ دی ته زمونږ د صدر صاحب بادشاہي دماغ نه و چې د هندوانو ملک ته تللی نو د هغې رواج دا دی چې څوک د هندو ملک ته لاړ شي نو هلته د هغې دا مندر ټلی به ټنګوي، او عقیده دا چې دا ټلی چا وټنګوله څه مراد چې هغه حاصلېږي. نو ما وی چې د ده مراد خو یقیني حاصل شوی دی. چا ټلی ټنګولی د دلته ورته څه وجه نه جوړېږي چې دی ورک شي. نو هغه د هندو په ټلی د ده دا مراد خو پوره شوی دی. هر ځای ته چې لاړ شي اوس شاهي دماغ ګوره. سلیمان هم بادشاہ دی، بلقیس ته خط لیکي
چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. او بلقیس دا خد سلیمان دا طرف نہ دے شروع کوم پنام دا خدای چی بخون کے و مہربان دے. اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. زور ازمائی بما سر نکے خداوت در کوم چی تراشو مسلمانش. بلقیس بادشاہ وا دولس تلان دے جنگی جرنیلان او ہر یو جرنیل لاندے یو لک جنگی فوج او سلیمان ورتدا خط نن تاو کته چې چرته اسلامی بادشاہ بل بادشاہ ته خط لیکلی چې انه فلان بسم الله الرحمن الرحیم او تراشو مسلمان شو. اوس د میګو بادشاہ ته ګورا او داغه سر ته ګورا او داغه عقل ته. سلیمان علیہ السلام ته وی چې نا ما دا ندی ویلی چې د سلیمان تخت تیریږي او تاسو چرته پایمال نشئ. نه جی ما دا ویلی دی چې میګو سړو ته نه وځي د سلیمان علیہ السلام تخت تیریږي اسنه چې تاسو د دې تخت په تماشا شئ او د خدای د ذکر نه غافل نشئ. چرته د میګو بادشاہ سلیمان علیہ السلام حیران چې میګی ته ګورا او د عقل خبرې ته. نو عزیزانو عرض می داو چې مونږ قرآن نه لري، قرآن زمونږ په دماغو کې فطری وحی کړی دا چې ارشي ته د خپل دماغ متوجه کې هغه کار به کولې شي. عزیزانو عرض داو چې قرآن کریم عظیم کلام دی او پکې هغه باریکات دي کدی د پاکستان دنیا یو د شاتو د مچکو صورت خارج ترويستو او دل د ایمان پسترګو کته او پدې پاکستان کې هغه ایجادات جوړ نشو چې امریکا او روس بتیریږي نو کمړم په قبر می متیازه عملا نرو وی البسا مشکین ذل فی یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزدیم و زنجیر ما. وی زماد یار زلف خود مشکو دا عنبر و پشانی دی لیکن زخو غالب ما دا پاربت زنجیرو نا جوڑ شی. دا یار زلفو کی فرق نشتا، زما د یار زلف مشک و عنبر دی خو زه غالب نو دغه زلف به زما زنجیرونه یو زما لاس به تړلی او زه به ورته پیش نو مونږ نه اهلی. باقی باس به ان شاء الله بیا شي. واخر دعوانا ان الحمد